بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله نیو ګروپ وایو چې هغه ته وایي سیلز ګروپ. حاضر علم مایکروسافټ ایکسل ته دې کې موږ سره نیو ګروپ سیلز ګروپ دی. سیلز خانو ته ویلی شي. مایکروسافټ ایکسل کې په لکونو خانې په لکونو سیلونه په دې کې موجود دي. لکه څنګه چې تاسو په تیرو ویډیوګانو کې ویلي دي چې موږ سره څو کالم موجود دي، څو روز موږ سره موجود دي او څومره سیلونه موږ سره موجود دي. دی ویډیو کې هم زه تاسو ته ښیم is equal to for example 2 power by 14 زه لیکم دا ماته کالمز راکوي. is equal to for example 2 power by 20 لیکم دا موږ ته روز راکوي. سیلز په څنګه راته راکوي is equal to لیکم دا یو multiply by دا یو دا ماته سیلز راته راکوي. دا موږ سره روز شو، دا را سره کالمز شو، سوري دا را سره کالمز شو، دا روز شو او دا را سره سیلز شو. دومره موږ سره سیلونه موجود دي. صحیح شو. دا به تاسو راشي کامه به ورته واخلئ نو ګورئ اوس ورته 100,000 میلیون میلیارد 18 میلیارده 109 میلیونه 809,000 سیلونه موږ سره په مایکروسافټ ایکسل 2010 کې را سره موجود دي. همدغه شان په دې کې موږ سره اول انسرټ دی، انسرټ مطلب راوړل، بل سره ډیلیټ دی، ډیلیټ مطلب ډیلیټول، او بل سره فارمیټ دی، فارمیټ مطلب ډیزاین شکل. همدا شان موږ سره په انسرټ کې مختلف قسمه کمانډز دي. انسرټ سیل دی باندې کلیک کوم موږ ته دغه شان یو باکس راکوي. دی شارټکټ کنټرول شیفټ از ایکوال ټو دی موږ ته دغه شان شارټکټ راکوي. زه په دې ځای کې ورته ودرېږم، زه ورته چې زما یو سیل پکار ده، زه به راشم انسرټ باندې به کلیک کوم. چې سره ما انسرټ باندې کلیک کوم ماته اټومیټیکلي دغه راته راکړه. خو زه وایم چې ماته دلته سیل راته راکړي خو دا سیل دې راته رایټ خواته موو شي. زه به دې دپاره راشم انسرټ سیل ته او زه به دې کې والم شیفټ سیل رایټ دا به اوکې کلیک ماته به اټومیټیکلي دا رایټ خواته موو شي. کنټرول زیډ واپس به راته راشي. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده شیفټ سیل ډاون. مطلب دا دی چې دغه سیل راته راوله، نیو سیل زما په کار ده ماته یې راوله خو دغه سیل راته ډاون موو که. ته به اوکې کلیک ماته به اټومیټیکلي دا راشي لکه څرنګه هم چې په دې باکس باندې کلیک کړو. همدغه شان بیا زه راځم انسرټ سیل ته. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده انټایر رو. زه ورته چې زما یو مکمل رو په کار ده، زه به راشم انټایر رو ته اوکې به کلیک کړم ماته به اټومیټیکلي انټایر رو به راته راکړي. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده انټایر کالم. زه ورته زما یو مکمل کالم په کار دی، زه به راشم انټایر کالم ته دا به اوکې کلیک کړم ماته به اټومیټیکلي یو انټایر کالم راته راکړي. خو دوی به مختلف قسمه یوزیج وي دغه هرې خبرې چې دا موږ سره په دې ځای کې هم موجود دي. انسرټ شیټ روز یا انټایر روز، انسرټ شیټ کالمز یا انټایر کالمز. انسرټ شیټ تاسو یو شیټ هم انسرټ کولی شئ. فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم ماته به شیټ راشي چې تاسو په دې ځای باندې هم کولی شئ چې یو شیټ راولئ. شارټکټ څه شی دی شیفټ فیل باندې دی شارټکټ دی. همدغه شان دی به مختلف قسمه یوزیج وي. لایک فار ایگزامپل زه دلته معلومات لیکم، دغه معلومات ما ورته ولیکم. فار ایگزامپل تاسو دا ډیلیټ کړی وي او دا دواړه تاسو دې خواته راموو کړي وي. صحیح شوه. زه ورته چې په دې ځای کې زما یو سیل په کار ده خو دغه دواړه راته رایټ ته موو که. زه بلته راشم انسرټ ته او زه به دا رایټ ورته والم، دا به اوکې کلیک کړم ماته به اټومیټیکلي هغه خواته موو شي. دلته به ورته نیم ولیکم فار ایگزامپل یونس. همدغه شان که فار ایگزامپل ما دا دغه شان راوړي وي، دغه شان ما دا موو کړي وي. صحیح شوه. زه ورته چې دغه دوو او څلورو ترمنځ ماته یو سیل په کار ده خو د نورو سره کار مه لره. زه به راشم دا فور به ورته انتخاب کړم، زه به راشم انسرټ سیلز ته شیفټ سیل ډاون دا مې اوکې کلیک کړو ماته به اټومیټیکلي دې ځای کې یو سیل راته راکړي. همدغه شان که تاسو چې زما یو رو پکې په کار ده تاسو بلته راشئ انسرټ شیټ رو باندې به کلیک خو که دوه مې انتخاب کړي تاسو به دوه دانې درکړي. صحیح شوه. زه ورته چې زما یو کالم په کار دی دغه دواړو ترمنځ، زه بلته ورته ودرېږم انسرټ شیټ کالم دا به راته راکړي. صحیح شوه. ډسکاونټ دپاره همدغه شان ډیلیټ کې هم دا خبر ده. ډیلیټ سیل باندې کلیک کوم ماته اټومیټیکلي دغه باکس راته راکوي. دغه سیل ډیلیټ خو تاسو دغه سیل د کوم ځای نه ډکه شي، لیفت خوا نه ورته ډکه شي یا اپ خوا نه یا انټایر رو ډیلیټ یا انټایر کالم ډیلیټ. دې شارټکټ کنټرول ماینس دی، کنټرول ماینس دغه رو راته ډیلیټ که. ډیلیټ شیټ رو باندې به کلیک تاسو به اټومیټیکلي هغه رو ډیلیټ شي. زه ورته دغه کالم زما نه دی په کار، دغه کالم راته ډیلیټ که. ډیلیټ شیټ کالم تاسو به دغه کالم ډیلیټ شي. زه ورته زما شیټ 6 نه دی په کار، تاسو به راشئ ډیلیټ شیټ ته. شیټ 7 مې هم نه دی په کار، ډیلیټ شیټ. شیټ 5 مې هم نه دی په کار، ډیلیټ شیټ. شیټ 4 ته به راشئ، دا مې هم نه دی په کار، ډیلیټ شیټ. تاسو ته به اټومیټیکلي هغه هم ډیلیټ شي. هیله کوم چې په دې به هم پوه یاست. اوس که فار ایگزامپل زه له دې څخه ټیبل جوړ کړم کنټرول ټي سره نو ماته بلته نورې خبرې هم په دې کې پیدا شي چې هغه ته وایي انسرټ ټیبل رو ابو انسرټ ټیبل کالم لیفټ. دغه دواړو او دې ترمنځ فرق دا دی، دا به هم تاسو ته رو درکړي.
دا به هم تاسو ته کالم درکړي، دا هم رو درکړي، دا هم کالم درکړي. خو دې دواړو ترمنځ فرق دا دی چې دغه دواړه تاسو ته صرف تبدیلي په دغه ټیبل کې راولي، دغه شاوخوا سیلونو سره کار نه لري، پوره روګانې تاسو ته نه درکړي، صرف دغه ټیبل کې تاسو ته درکړي. اوس که زه فار ایگزامپل راشم دلته ولیکم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 دغه ما ولیکم. زه ورته وایم چې ما ته دغه دواړو ترمنځ یو رو راته پکار ده. زه بلته ودرېږم insert table row above دا به ورته وایم. ګوره ما ته په ټیبل کې تبدیلي راغله، اخوا دېخوا سیلونو سره کار ونه لرود. څه شوه؟ که زه ورته وایم چې زما پوره رو پکار ده، زه به راشم insert sheet row ته، دا به ما ته پوره رو راته راکوي، نور سره بیا هم کار لري. همدغه شان ډیلیټ کې هم دا خبر ده، ډیلیټ رو دغه راته ډیلیټ کا، ډیلیټ رو دا راته ډیلیټ کا، یا پوره ډیلیټ یې بس پوره ډیلیټ کا. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بل موږ سره فارمیټ دی. فارمیټ کې موږ سره رو هایټ دی، رو هایټ. زه غواړم چې دا خپل حالت ته راولم، ډیلیټ کلیر فارمیټ او فلټر به هم ورنه کلیر کړم، دا به د خیر سره به وایو. زه دلته ودرېدلم، زه ورته وایم چې ما ته د دغې رو نه دی دا رو، دې رو هایټ ما ته شو که، رو هایټ موږ ته وایي چې دی 15 پوینټ دی. زه ورته وایم چې دا ما ته 30 پوینټ که، دا ما ته 30 پوینټ شو. دا مې فار ایگزامپل ورته لږ غټ کړو او منځ ته مې راوست. بله خبره موږ سره څه شی ده، انټو فټ رو هایټ. زه ورته یم چې څومره ټکس په دې کې موجود وي دغه ټکس مطابق ما ته دغه رو هایټ غټ کا، اضافه ما ته مه غټوه. زه به انټو فټ باندې کلیک کړم، نو ما ته به دغه ټکس د دغه کنټینټ مطابق د رو هایټ برابر شي. کالم میت، زه ورته یم دغه کالم میت ما ته شو که د کالم میت څومره دی، نو موږ ته وایي چې د دې نه دی معلوم. زه به ورته یو دانه انتخاب کړم، زه بلته راشم کالم میت، دا ما ته وایي چې 9.86 د دې ویت دی. زه ورته یم چې دومره پوینټ راته مه کوه، دا راته 13 پوینټ کا. اوکې مې کلیک کړو، دا ما ته اټومیټیکل 13 پوینټ شو. بل اټو فټ کالم میت دی. زه ورته یم دغه ټکس چې څومره ویت وي دغه ټکس مطابق ما ته دغه کالم میت برابر کا، مې غټوه او مې ورکوټې کوه، فکس یې ورسره راوله. اټو فټ کالم میت باندې به کلیک کړي، ما ته به اټومیټیکلی دا اټو فټ شي. که زه فار ایگزامپل دا 2 ورته انتخاب کړم او دې کې راشم اټو فټ کالم میت ته ورغلم، ما ته به اټومیټیکلی دغه دوو مطابق راته دغه ټکس راشي. زه ورته یم نه سیر نمبر مطابق راته راوله، سیر نمبر به ورته انتخاب کړي، فارمیټ ته به راشي او اټو فټ کالم میت به ورته والي، ما ته به اټومیټیکلی دغه مطابق راته راشي. ډیفالټ ویت، دا موږ ته ډیفالټ ویت ښیي چې آیا د هر کالم ډیفالټ ویت څومره وي، 8.43 پوینټ وي. زه ورته یم چې ما ته د دغه ویت په نیک باکس کې راته شو کا چې دې څومره ویت دی. زه به شفټ هولډ ډاون ونیسم او دې ځای باندې به کلیک کړم، چې څرنګه ما په دې باندې کلیک ما ته اټومیټیکلی څه شی شو 11.82 پکسلز. وایي دا دومره پوینټ دی او دومره پکسله دی، یعنی دومره نقطې دي. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بل موږ سره هایډ دی. هایډ روز، زه ورته یم دغه رو ما ته هایډ که، هایډ باندې به کلیک کړم، ما ته هغه رو هایډ شو. زه غواړم چې دغه فیس والا کالم هم هایډ کړم، زه به همدې کې ورته ودرېږم، زه به راشم فارمیټ ته، هایډ کالم، دا راته هایډ شو. زه ورته یم دغه شیټ 1 ما ته هایډ کا، زه به راشم هایډ ته او هایډ شیټ، دغه شیټ 1 به راته هایډ شي. زه غواړم شیټ 1 ان هایډ کړم، زه به راشم هایډ ان ان هایډ ته، دې کې به راشم ان هایډ شیټ ته. کوم یو شیټ دی؟ شیټ 1 دی. اوکې مې کلیک کړو، شیټ 1 ما ته ان هایډ شو. زه غواړم چې هغه فیس والا چې کوم کالم دی هغه ان هایډ کړم. نو اچ شته دی، آی نشته، زه به دغه دواړو ته انتخاب کړم، یا به دغه شان دغه دواړو ته انتخاب کړم، دې منځ کې چې کوم یو کالم دی هغه دې ما ته ان هایډ شي. زه بلته راشم فارمیټ ته او دې کې به ورته والم ان هایډ کالم، دا به ما ته ان هایډ شي. زه غواړم دغه رو ان هایډ کړم، دلته تاسو وګورئ 7 او 9 ښکاري، 8 نه ښکاري. زه به دغه شان 7 او 9 ورته انتخاب کړم، یا به دې نه بره او لاندې ورته انتخاب کړم. زه به راشم هایډ ان هایډ ته او دا به ورته ان هایډ رو ورته والم، ما ته به اټومیټیکلی هماغه 8 نمبر هم ان هایډ شي. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. رینیم شیټ، زه ورته یم دغه شیټ ما ته رینیم کا، زه به رینیم باندې کلیک کړم، فار ایگزامپل دغه نیم مې ورته ورکړ، انټر. بله خبره موږ سره په دې څه شی ده، موو اور کاپي. زه غواړم چې دغه اخر ته موو کړم، موو باندې به زه کلیک کړم، موو ټو اینډ. اوکې مې کلیک کړو، دا راته ټول اخر ته راغی. همداشان زه غواړم چې همدا شیټ نیو بوک ته بوځم، یا فار ایگزامپل یو بل بوک ما سره وپندې، زه غواړم چې هغې ته کاپي کړم یا هغې ته موو کړم، له دې ځای نه ختم شي هلته لاړ شي، یا دې ځای کې دې هم موجود وي هلته مې هم پکار دی، هلته هم کاپي کول غواړم. زه به راشم موو اور کاپي ته، دې ځای کې به د هغه بوک نیم ورته انتخاب کړي. اوس فی الحال ما سره بوک 1 وپندې، دا زما خپل بوک 1 دی. زه ورته یم دغه شیټ ما ته بل بوک ته بوځه چې هغې ته وایي نیو بوک، نوی بوک به ما ته کریټ کړي.
بل خبر ما سره بده کې څه ده کریټ ا کاپی زه تم چې د دغه شیر څخه ما تاغل ته کاپی بوزه د کې بچ ولګي که زم نه دغه راته پورا موف کا دینه بچ کیسته کی زم نه دلته دی هم وی الته مې هم پکار دی تاسو به کریټ ا کاپی کې چې کوړته ولګوي دا به کې کلیک کی ګوره موږ ته نوې بوک راغی او په دې کې موږ ته ماغه کاپی راته راغله او ماغه شیر څخه نو دا کلوز کما ډونټ سیف ماته اتوماتیکلی خپل بوک په نظر باندې راشي همدغه شان زه غواړم چې دغه شیټ ټیپس ته کلر ورته ورکما نو ما ورته ریډ واغېسته ماته اتوماتیکلی دا ریډ شو دغه ټول خبرې مو سره په دې ځای کې هم موجود دي د دې باندې رایټ کلیک کوم انسرټ ډیلیټ رینیم موو اور کاپی پروټیکټ ټیپ کلر هاید ان هاید سلیکټ آل شیټ ټول موږ ته انتخاب شي بل خبره موږ سره په دې کې پروټیکټ شیټ دا پروټیکټ شیټ کې تاسو چې دا موږ فایل ټیپ کې هم ویلو زه غواړم چې دغه شیټ پروټیکټ کما دا پروټیکټ باندې کلیک کما protect sheet and content of locked cells کوم سیلونه چې لوک دی هغه به ټول موږ ته پروټیکټ شي دلته فار ایگزامپل خان مې ورته ولیکو مې خان ورته ولیکو دغه ماته پروټیکټ شو په یو ځای کې هم د تغییرات نشم کولی خو انتخابولی ټول شم دا هم انتخابولی شم خالی هم انتخابولی شم چې کوم ځای لوک دی او که ان لوک دی هغه ټول انتخابولی شم نو ته دا ماته ان پروټیکټ کا دا مې ورته بیا پاسورډ ورته ورکړه همدغه شان زه ته چې په دغه ځای کې د ماته تغییرات کیږي نور کې تغییرات نه کیږي د کې د لیکل کولای شم په نور کې د نشم کولای د لپاره به فارمیټ ته راشم لوک سیل نه به کلیک ایسته کما کوس تاسو لوک سیل ته وګورئ دا موږ سره ساده شو مخکې روخانه او ساده شو همدغه شان زه سره پروټیکټ شیټ ته د کې موږ ته بل خبره هم لیکلې ده allow all users of this worksheet to دا یوزران څه کولای شي select lock cells لوک سیلونه د انتخابولای شي select unlock cells کوم چې انلوک دي چې اوس ما انلوک کو دا د هم انتخابولی شي فارمیټ سیلز د غسیلونو ته د فارمیټ هم ورته ورکولی شي چې کوم سټایل ګروپ دی فارمیټ کالمز کالمونو ته هم فارمیټ ورته ورکولی شي فارمیټ روز انزرټ کالمز چې کوم تاسو غواړئ هغه کې چک لګوئ چې کوم نه غواړئ هغې نه چک ایسته کوئ ما سره صرف فارمیټ سیلز دا مې سره اضافه کو چې دغه سټایل ګروپ دی هم زه استعمالولی شم همدغه شان زه به راشم فار ایگزامپل دغه پاسورډ مې ورته ورکړم که زه دا انتخابوم دا هم انتخابولی شم دا هم انتخابولی شم خو فرق دې ترمنځ دا دی که زه دې ځای کې لیکل کوم دا به راته نه کېږي دې ځای کې به زه اوس لیکل کولی شم ځکه چې دا دې ورته ما انلوک کړی و صحیح شوه بل خبره موږ سره په دې کې دا ده که زه فار ایگزامپل راشم دا ورته ان پروټیکټ کړم دغه پارټس ورڅخه مخکې که تاسو هلته وګورئ کنډیشنل فارمیټ دا هم موږ ته کار کوي دا هم موږ ته کار کوي دا هم موږ ته کار کوي ما هلته فارمټس کې چک لګولی و صحیح شوه نو ځکه ماته دغه فارمیټ سیلز کار کوي همدغه شان زه به راشم ان پروټیکټ ته دا به اوس ورته ان پروټیکټ کړم همدغه شان که زه فار ایگزامپل راشم فارمیټ سیلز ته دې ځای کې هم موږ سره هماغه لوک سیل موجود دی که دلته چیک ورته ولګئ یا که فار ایگزامپل راشي دلته چیک ورته ولګئ دا دواړه یو خبره ده دې کې موږ سره بله خبره موجود ده هیډن ټیکس که فار ایگزامپل زه راشم او زه په دې ځای کې ډسکاونټ ورته ولګوم زه ورته یم چې دغه ځای کې یو فنکشن زه استعمالوم همدغه شان زه به راشم او زه به دا ورته هیډن کړم دا مې ټول ورته انتخاب کړو ته راشم پروټیکټ ته هیډن اوکې او بس اوس که تاسو راشي دا به ورته لوک هم کړم راشم پروټیکټ ته دا پاسورډ مې ورته ورکړو دا پاسورډ مې ورته ورکړو اوس که زه فار ایگزامپل دې ځای ته راځم دا ماته فارموله بار کې شو کېږي خو که زه فارموله ته راشم دا به راته نه شو کېږي دې کې به تغییرات هم نه کېږي ځکه چې دا ما هیډن کړی هم دی هلته او لوک کړی مې هم دی هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره مایکروسافټ ایکسل سیلز ګروپ